نن د اپریل په 22مه د مشال راډیو خبریال وایي چې د مړو شمیر هغه 7 ته رسېدلی دی، خو بیا نورې رسنۍ هغه دغه شمیره 8 ښیي. تر دې دمه چې څومره هم کسان مړي راویستل شوي دي نو په هغې کې 15 د افغانستان وګړي دي او دغه 2 نورو معلومات نشته، خو چې کوم هلته کې چارواکي د هغوی و چې دې کې زیاتره دغه افغانان دي. تر دې دمه 25 کنټینر یې هغه هم له ملبې راویستل شوي دي او دغه راز چارواکي وایي چې کیدای شي 12 نورې کنټینر یې هم هلته کې موجود وي. نو بلخوا د پاکستان چې کوم چارواکي دي هغوی هم دغه خبره کوي چې موږ کمې رخصتۍ دي د اختر هغه موږ ځنډولي دي او د ژغورنې عملیات هغه دوام لري او دغې د وجې نه چې که فرض که د ملبې لاندې څوک ژوندي ګیر وي یا د څوک مړه وي نو چې د هغوی جسدونو ته تاوان نه رسېږي، د هغې د وجې نه دوی و چې موږ دغه عملیات ورو روان کړي. د پاکستان په حکومت باندې دغه نیوکې کېږي چې دغه کوم غر را نړېدلی دی نو دغلته کې د پاکستان د رسد او تعمیراتي کومه څانګه چې ده هغوی دغلته کې یو ټرمینل جوړو نو د هغې د وجې دغه غر را کمزوری شوي او د هغې هغه ګټې لاندې پرېوتې دي. نو په حکومت باندې دوی دغه نیوکې کوي که فرض که دغه سیمه دغه ځای دومره حساس و نو ولې دوی دغه لاره نه بندوله. خو بلخوا بیا د پاکستان چې کوم چارواکي د هغوی و چې نه دا یو قدرتي افت و او په دې کې زموږ هېڅ څه رول نشته.